زمانونو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا صحابو کے سلویختم مسلمان دے ددل مخ کی یو کم سلویخت سڑی مسلمانانو او یو لسخه دے نو دی چی مسلمان شو نو دا سلو تعداد دا سلویختو تا ورسید او د اسلام یو ډیره دلچسپ او مزیدار واقعه ده ابو جهل میټینګ راوړو او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیہ السلام نومې واغش په بدو چې دی مړ کی او ورسره دا اعلانم کړو چې کچا دی ملک نو هغه له به سلو خان ورکو سلو خان ډیر شی دی داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس کوئی سل موټرې به ورکو عمر نوجوانو د چې د اعلان واورېده نو زړه کې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک نو نیر لال ابو جهل ابو جهل توی عمر ابن هشام نومو ابو جهل خپل نوم عمر نومو د پلار نوم هشام هغه توی تا دا محمد صلی الله علیه وسلم تا دا محمد په سر کې دا هغه په مرګ کې د سلو خان وې نام استری هغه ویو وی دا خبر ټیک ته تر دې ذمہوار ابو جهل وی بالکل زب ذمہوار ارچا کمل کو زب سلو خان ورکو ویدا دے ورنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شد واقع خپل ذکر کئ وی چلانم تور ملاس کے واغشتا وی قریش یو سخی لال کړي اسخی علال کو وینه ته بيدی زورو رسیدا نو خلق د سخی نه راتولو نو ځکه زم ورته لګودرېدا نو د سخی د منځ نه مې یو اواز واورېد مړ سخی دی د دننه نه یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې آل زریع امر نجیح یا آل زریع امر نجیح رجل يسويح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعلان وکړه اے قریشو د کامیابی او خبره ده ته نو دغه سخینه د من نه اواز راوځي مړ سخینه اے قریشو د کامیابی او خبر درکو یو سړی اوازونه کوي او ډیر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته ا کلمه څه شی دی د دې خبرې گوی ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پاړه کې شکي شوم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري خو په دې مې اډو پروا ونه ساتله هلته د سلو خان وې نام مې لکې پروت دی پکار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي د کاغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابی ده اواز کې دا دي چې یو سړی دی په فصیحه ژبه اواز کوي اواز کې دا دي چې دا سړی خلق د کلمې شهادت ته بلي پکار و چې منې شوی وي خو منې نه شوم نیغ لاړم نه یو سړی راله مخې راغی نعیم ابن عبدالله دی پټ مسلمانو خو لا په ژبې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړی نعیم ابن عبدالله نو زما رنگ تا و تورې تا و جوش تا چې وکتل پوه شو عمره چرته دی
ما وی زم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم، نن یې نه پرېږدم. زمونږ په نوی دین خورئ، زمونږ دین پسې بد ردوئ او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي، سپکې وایي، نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم، پرېږدم یې نه. وی چې دا خبره مې وکړه، وی نعیم ابن عبدالله راته وی چې عمره د بنو هاشم او بنو زهره نه به دې څوک خلاصوي. د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی، لوی قوم مضبوط. هغوی بچې چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدي. او ماماخیل د مور قومي بنو زهره دی، بی بی آمینه د بنو زهره سره تعلق لري. نو د بنو هاشم چې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قوم دی، دینه به دې څوک خلاصوي؟ بکوه دا کار نشي کولی. وی چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شم چې دا سړی مسلمان دی. نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ. صحابي به دوی بې دینه ته وې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود نو هغه ته به یې صحابي وې. تم جوړ صحابي شوی. هغه پیغور راکړ، وی مړه ما پرېږده، ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه. نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه، دقه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپل خور غم دې وکړه. هغې ایمان راوړی دي، مسلمانان شوي. وی چې دا خبره مې واورېده نو لکه مې اور بل شو. او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وجنې، رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې، ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده، د هغې غم کوه. وی چې دا مې واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښي مسلمان شوی دی، صحابي شوی دی. دا لږ روکه، دا ډېر تېز دا دغه پې بند کړه، دا ایکو پې بند ده، ایکو دغه کې تنبول کې. ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی. نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم. چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم، هغې دروازه بنده کړې وه. د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد. نورم جوش کې شوم. استاذ والا راغلی دی، هغې ورته قرآن شریف ښایي. بس وی ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه هسې په زور زور وواله او اواز یې وکړه دروازه کولو کې. هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی، بل جنجال جوړ نه کړي. نو کوم استاذ چې والا راغلی و د هغه نوم و خباب رضی الله عنه، خباب ابن ارت، او د خور نوم یې فاطمه او فاطمه، او د اوښي نوم یې سعید ابن زید. سعید ابن زید دم په عشره مبشرو کې داخل دی. کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لس بیان کړی دی چې دا به جنت ته ځي، نو یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هم دی. او ستاسو ته وی ته پردی ته چې ته غاړې ته شي او زه یو ښیم او دی خور د مونږ به چل ول کوو، د جګړه د او کار سره پیښه ده، خو ته غاړې ته شي، په تا ګزارو نه کړي. نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ کړ او چې ده ورته اوښي سینګ دروازه کوله وکړه نو د په اوښي شروع وکړه او په پرزولو شو او ښه په والو ټکولو. غزار خو پې د تورې نه کوي، خو د تورې په هغه سټۍ وایي په هغه موټې جګړه شروع شوه. ته صحابي شوې، تا د پلار نیکه دین پرېښود، تاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم، ته پکې څه شی؟ چې دواړو یو بل سره مشت و ګریوان شو. نو عمر خو جذبات یې کم و، تیز هم و، غصه هم دی، طاقتمن هم دی. دا خور یې راله فاطمه د خپل خاوند او د ورور په منځ کې خلاصې کوي، جداوالی کوي. نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت کړه، خور ته هم غصه دی او چې چړق شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شلخ سره، او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې.
بس چې دا وینې ته او دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د فخور بنده بیا بنده خفه کېږي فرور دا زما څوک کړل لکې ورو نرمې راځي او وینې هم پې پرېوتې نو خورم جذباتو کې ده خورم د عمر خور ده بس خور ورته وایي دا عمره لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښی کوه زما دا خاوند مسلمان دی زه مسلمان یم او چې د کم خطاب ته زوی د هغې خطاب زم لورې یم تم د خطاب زوی غیرتي که نه زم د خطاب لورې زم غیرتي یم زه خبره تانه نه پټوم زه مسلمان زما دا خاوند د مسلمان او توره دې لاس کې د مړه تکړه چې څه دې خوښی کوه مړم کزه چې د خور دې سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ترې روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتې دي نو لکې رحم راغی جذبات ورو ساړه شو نو فورا توره کېښوده او خور ته وي ښه راوړی تاسو څه وې ما ته ووایه تاسو چې کوم کاغذ څه پاڼه د سرئ نو مهرباني وکړه اماله راوړه ما ته وښایه خور ورته څه وایي هغه هم جذباتو کې هغې هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او ته انک رجسن ته پلیتې او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نشي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسن ته د نجاست خاوند دی فإنه لا يمسه إلا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضأ ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فاغتسل ولامبه بیا به درکړم او چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیګا د شپې جړا کار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جړلی صحابه وی د الله رسوله د دوه کسونو ډېر تنګ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه د هغه نوم عمر او د ده نوم عمر د هغه نوم عمر نو په ترمذي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دو کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لورکا نو جبريل علیہ السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته ده مونږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب رضی الله عنه خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې هم دی او حاکم یو لوی محدث دی دا یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک نو چې حاتم چې دا خبره واورېده چې لمبه او د دم لمبلو ته زړه شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی ای عمره خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ته چې د کم انسان مرګ پسې روانې ګواښ کې او توره ورپسې وړې زما قسم د الله په ذات چې هغه بیګا ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلی دي دې وجې نه تعالی جاړي تا دپاره بیګا د خدای دربار کې جړا کړې ده الله ته لاسونه پورته کړي دي او دا دعا ده لغوښتې ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعه اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادله خدای ته جاړي ادله دعاګانې کې او ته وجنې نن دا کار مولا په لاس کې اخیستی دی نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپلو مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ورته کنځل کوي امت کنځل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته
دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځوي. موږ له شي نشو تاسو له په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخي. په حجونو کې، په عمرو کې، په مانځه کې، په ختمونو کې ملیانو زړه ستړی کس تاسو د پاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي، خدای ته وبخي، خدای ته جنت ته بوځي، خدای ته پنې غلاره کې، خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي. او تاسو چې خلق خوځي کنه نو چې پاکوي نو په مولا پاکوي. کنزل او مولا، کنزل او مولا د انصاف نه دی، د انصاف نه دی. د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنزل نه کوي، په سره یې ګرځي. ورشي يهوديانو ګوره چې کوم مذهبي مشر دی د يهودو ربي وته وي، ربي هغه وته ربي وي، دومره قدر او عزت کوي چې د حد نه. عیسایانو ګوره د عیسایانو بادشاہ د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سره یې ګرځي. هندوانو ګوره د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي. سیکانو ګوره د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي. فارسیانو ګوره د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه. بې د مسلمان، مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی، قرآن ښیي، دین ورته ښیي، اسلام ورته ښیي، منځ ورته ښیي، روژه ورته ښیي، عقیده ورته ښیي، د حضور پاک اخلاق ورته ښیي. دې پکې نقطې راوباسي. ورشه تاسو د عیسایانو مشرانو ګوره په کوم حال روان دي. شرابونه څکي، ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي. د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دی او بیا هم کوي. ودونه نه کوي او زناکاری کوي. دوی ته هم ښه پته ده چې دا زناکاران دي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کوي. او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباسي. ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه، د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی. دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا. ته د ستا مثال د شملو دی او د هغه مثال د کوچو دی. نو پی چې سینګی نو کوچ به ته هغسې وځي، پی چې سینګی نو شملې به ته هغسې وځي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. د دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې. مولا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی. مولا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی، خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو مولا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي. خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو، د ملا عیبونه لټو. نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله، ته چې کم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او پسې ګرځې، زما قسم د الله په ذات چې بیګې تعالی جوړوي. او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې. او لاړ. یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو، ویې لامبل او راغې وی خو دا پاڼه راکړې که نه. تاسو دې پاڼه کې څه وی اتفاق دا و چې په هغې کې وجیبه لفظ و، هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری. انني انا الله ظالم ګوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا بل خدای نشته مگر زم فاعبدني زما عبادت کا واقم الصلاه لذکری ما د پاره منځو کما پکې یاد کا. چې دیو اورید نورم په اور بل شو وې زه معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و. دا حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور او پاغه کې پټو او دا اطلاع ته رسیدلې و چې عمر تور اغشت رستم مرګ پسې راغلی دی. ناغي دروازه دنه نه کونډه کړې و. دغه عمر ورغی دروازه وټکوله دنه आवाज ورک سو کې
په عمر ما بس په صحابه هیبت جوړ شو. ولی ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی، نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته، نه دا شته چې کافر مړ کا، نه دا شته چې کافر در باندې غزار کړي نو خپله دفاع وکړه، دواړه نشته. د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی. نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی. یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورمخ کې شو او وی پرېږده دروازه ورته کوله وکې کدی په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته ووایي، او کدی په غلط نیت راغلي چې هم د ده په توره دې دا سر پرې کړه، او چې دروازه یې ورته سینګ کوله وکړه نو یو طرف ته یو کس ولاړ دی، بل طرف ته بل ولاړ دی، او نبی علیہ السلام ورمخ کې شو. حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راخ کما او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې، تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې، ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل. حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان نه راغی د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې، او ما وی د الله رسول هم په دغه نیت راغلی ما، هم دغه نیت له راغلی ما، کلمه شهادت یې ووایي او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو. او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر، د ډېرې خوشحالۍ نه، او فوراً حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو، او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي؟ وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، تاسو حسین خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ. دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورترغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي. ټول د اسمان فرښتې پې خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي، خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته ترغاړه دي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي. دا عمر خدای پاک مسلمان کړ. او چې کله دا آیت واورېد کنه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری، هغه وخت یې د خولې نه یو ټکی ووته ما احسن هذا الكلام واکرمه، ما احسن هذا الكلام واکرمه. یاره دا خبره خو ډېره مزېداره او د عزت نه ډکه خبره، او رسول الله مبارک ورته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک ورته داسې وایي اللهم اهده، یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي. خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ. چې مسلمان شو د دې یو دوستو جمیل ابن معمر هغه له لاړ، هغه ته وایي ای خاص دوستو چې د سره مشوره کومه چې لکه زه خو مسلمان شم او د اسلام پټو ساتم او که ښکاره کړم، خو رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم ښکاره کړم. خو دې جذباتي پټولی چته شو چې د جمیل نه راغی، جمیل ابن معمر نه، نو جمیل ابن معمر ته جمیله تا ته مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه؟ بلکل. وی زه خو مسلمان شو تا سره مشوره کوم څه وکړم، خو چې ده ورته وی زه مسلمان شوم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغې کړه ای خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو، ای خلکه عمر بېدینه شو او خپل د پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغونډ شو، او چې راغونډ شو نو عمر هم توره لاس کې وه، اواز یې وکړه بلکل زه مسلمان یم، د صحابي نه یم، ما یو الله منلی دی او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منلی دی. جګړه جوړه شو، جنگ جوړ شو. عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشر، د قوم د بنو عدي قبیله مشر، هغه راغی چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوي دي، هغه راغی او د قوم ته خو کافرانو مشر وی خلکه چې یو سړی د خپل خوښ دین قبلې نو تاسو پیسو یو سړی دی د خپل خوښ دین خوښ دی او ستاسو دین نه دی خوښ نو ستاسو پیسو، او تاسو څه وایي چې تاسو به د بنو عدي قبیله یو سړی ته نقصان رسوي او مونږ به داسې پریدو دله ما امن ورکو عمر له دی مسلمان دی خو ما امن ورکو که چا هم دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بېزتي به یې کړي، زه پیشه او دی پیشه، نو خلک لاړه. زما رونو
بہادر انسانو ډیر بہادر څلوېښتم مسلمان دی لیکن د خپل بہادرۍ او د رسول الله مبارک سره د مینې په وجه میرټ لیسټ کې کم خوا ورسېد نمبر 40 په اسلام کې 40 څلوېښتم دویم نمبر ته ورسېد دویم نمبر پیغمبر علیه السلام صحابه خو ټول د جنت زیرې ورکړی شوي دي مبشرین بالجنت دي خو د لسو کسو پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نوم اخیستی دی او یو لسټ یې ذکر کړی دی هغې کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابوبکر فی الجنه دی به جنت ته ځي او دویم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي دویم نمبر او خدای او دا ولې دین او ایمان جذبه اړه کې ډېره زیاته د دین او د ایمان جذبه یو څو یې درته ښیم